په نړۍ کې زیات بندونه د اوبو د مهار لپاره جوړ شوي. هغه بندونه چې د یوې سیمې لپاره یې نوی ژوند وربخلی. برعکس ځینې وختونه دغه بندونه د یوې سیمې لپاره درانه تاوانونه اړوي. په نړۍ کې 20 سلنه بندونه جوړ شوي چې 9 سلنه یې د چین هیواد دي. چینایانو اراده درلودله چې یو څاڅکی اوبه دې هم بې ځایه لاړې نشي. نو په همدې دلیل په ټولو لویو سیندونو چې په چین کې بهېدل بندونه جوړ کړل. اما د نړۍ په دغه لویه نقطه کې چې کله لوی بندونه د اوبو د مهار په اساس جوړېدل، یو د دې لویو بندونو څخه یو دا دی چې په نړۍ کې ساری نه لري. دغه بند په یو لوی قدرت سره حتی چې د ځمکې په کره هم تاثیر درلوده جوړ شو. په کال 1992 میلادي کال کې حزب کمونیست ګوند په چین کې یوه لویه غونډه دایره کړه. دوی ټول په یوه مهمه پروژه د کار کولو پلان درلوده. دغه بند د چین په لوی بهیدونکي سیند یانګ طنز باندې جوړېده. هغوی د کمونیست ګوند په مشوره پریکړه وکړه چې دغه بند جوړ شي او کنه. 80 سلنه کمونیستان د دغه بند د جوړولو پر اساس رایه وکاروله. 33% بیا یې د دې لویې پروژې سره موافق نه وو. په دغه انتخاباتو کې کمونیست ګوند کومه سابقه نه درلودله لکه څومره چې تمه وه. په دغه رایو کې 99 سلنه په دې ډاډه وو چې حتما به د باور رایه اخلي. خو رایې عجیبې وې، 80 او 33. شاید یو دلیل دا و چې په دغه بند 20 میلیارده مصرف راته او د دغه بند جوړولو لپاره 1,25,000 کارګرانو ته اړتیا وه چې ترڅو دغه بند په لوړ مهارت او کیفیت سره جوړ کړي. په همدې کلونو کې دغه بند کارونه پیل شول او 14 کاله وروسته د نړۍ په کچه لوی بند افتتاح شو چې د دغه بند څخه په لوړه کچه انرژي د چین لپاره اخیستل کېده. د دې بند انرژي د نیوزرلند، ایرلند، ایسلند، کاسټاریکا، بهماس او راونډا د هیوادونو د برق د مصرف سره برابر دی. چین یو لوی جمعیت لرونکی هیواد، نو په همدې دلیل په زیاته کچه د انرژۍ مصرف کوونکی بالخصوص د برق دی. اما دغه بند په چین کې 1.5 سلنه مصرف تامین کړي چې دغه په نړۍ کې بې سابقې دی. دغه بند د انرژۍ تولید 93.15 تراواټه انرژي په کال کې تولیدوي. د دې بند ظرفیت 38 ټریلیونه لیټره اوبه په خپله کاسه کې اخلي. د دې بند کاسه د اوبو د لوړ ظرفیت له وجې حتی په نړۍ کې لوی تاثیر رامنځته کړی. څه د دې لامل شوي چې دغه بند په ټوله نړۍ کې لوی تاثیر لري. چینایانو دغه بند کاسه 90 متره په لوړه ارتفاع او 90 متره په لوړوالي سره جوړه کړي. دغه وزن ډیر زیات دی چې دغه بند برداشت لري او دغه هر څه د دې لامل شوي چې په ځمکه یې لوی تاثیر رامنځته کړی. که چیرې د چین هیواد موقعیت ته وګورو نو ځمکه 80 نانو سیکنډ پر اساس وړه کیږي. دغه وخت د ثانیې میلیاردمه برخه ده. دغه تاثیر د ځمکې په سرخېدو رامنځته شوی. نو په همدې دلیل 40,650 میلادي کلونو کې ځمکه به 1 ثانیه به سطح ټیټه شي. باید دې خبرې ته متوجي شو چې ولې. نو په همدې دلیل باید د ځمکې کورې ته باید متوجي شو چې د لمر په شاوخوا د سرعت اندازه یې 1.6 کیلومتره په ساعت کې ده. نو دغه ځمکه یو اړخ به یو څه کم او یو څه زیات شي چې دا به د همدې لوی بند تاثیر وي. یو د اوبو لوی سیند 90 متره د خپل ارتفاع څخه د جمع په حالت کې قرار لري، لکه په شان د جمناستیک باز چې د سر او پښو پورې د یو مثلث په شکل دوران وهي. تازه دغه بند د ځمکې د کورې په محور لوی تاثیر رامنځته کړی. خو دومره نه دی چې ځمکې ته د خطر وي، فقط 2 سانتي متره. ځکه ځمکه 2 سانتي متره گنجایش لري چې د وخت سره به 15 یا 14 سانتي مترو سره به برابر شي. جالبه څه د دې لوی قضیې دا دي چې ځمکه به د وخت او زمان سره زیات بدلون وکړي. شاید په وخت سره په دغه لوی برج تاثیر هم ولويږي. د دې برج ارتفاع د دې لوی بند په پرتله ډیره کمه ده. دغه برج هم ځینی وختونه تغییر کوي، ولی په کمه اندازه د دې وړ نه ده چې بیان شي.
د دې بند سطحه په شان د چین د دیوال د چې یو لوی ویاړ د چین د حکومت لپاره دی. د دې بند لوړوالی 181 متره دی. 181 متره دومره لوړه ارتفاع نه ده، خو ولې د دې بند اوږدوالی 2.5 کیلومتره دی، یعنی 2500 متره. مساحت د دې بند 1.4 کیلومتره مربع دی، یعنی 1 میلیارد او 4 میلیونه مربع مترو سره برابر دی. ځمکه هم یو اړخ لري په شان د انسان یو ژبه. چین د نړۍ په سطحه د انرژۍ یو لوی تولیدونکی هیواد دی، نو په همدې دلیل هیڅ یو د انرژۍ تړون نه لري چې د بهر ملکونو د چین ته وارد شي. حتی د ډبرو د سکرو څخه هم کار اخلي. یوه اندازه تاوان د چاپیریال لپاره دغه بند اړولې، خو که چیرې دغه بند د برېښنا که په چین کې نه وای، نو کالو سر به د ډبرو سکرو د انرژۍ د تولید څخه به کار اخیسته. ویلی شو چې چین په دغه 10 کلونو کې د دغه بند څخه کومه انرژي ترلاسه کړې. د 4 میلیونه ټنه د ډبرو سکرو د مقدار انرژي تولید کړي. وګورئ څومره لوی حادثې مخه یې نیولې. بس نتیجه دا شوه چې دغه بند شتون د نشتون ډیر غوره ده. اما په دې برخه کې انسانانو حیوانات له پامه غورځولي. ډولفین ماهیان په دغه بند کې ډیر متضرره شوي. یو داستان د دې بند دا دی چې هر کله د دې بند اوبه بندوي، د نړۍ حیواناتو ته چې په اوبو کې ژوند کوي احساسیږي چې کوم لوی بدلون په اوبو کې رامنځته شو. معلومیږي چې چین په تاریخ کې داسې مهندسان روزلي چې تل خپل هیواد لپاره کار کړي.